چې څنګه د عباداتو سره محبت کې او د ګناهونو نه به کرکه کې. خیال هم کړی چې کله اعلان وشي کنه اعلان چې سبا روژه ده او سپومۍ وریدی شوه، اکثر دغه چې د دین نه ډېر لرې دي، زه د هغوی خبره کوم، هغه هم سپینې ټوپۍ را پیدا کړي، هغه یې په سر کړي. مسواک هم ځان له والي، اتفاق او اتحاد په ځان کې راولي. دې اختلافاتو او دې حسد او بغض او کینې دې قومونه تباه او برباد کړو، دې ملکونه تباه او برباد کړو، دې د امت ته لوی نقصان ورسوي. نو د یو بل سره اتفاق او ورورولي، لکه څنګه چې الله مونږ ته ښیي په رمضان کې، لکه څنګه چې الله مونږ ته ښیي په روژه کې. روژه هغه مدرسه ده، رمضان هغه مدرسه ده چې مونږ ته پکې دا خبره ښویه کېږي چې څنګه به د عباداتو سره محبت کې او د ګناهونو نه به کرکه کې. څنګه که خیال هم کړی چې کله اعلان وشي کنه اعلان چې سبا روژه ده او سپومۍ وریدی شوه، اکثر دغه چې د دین نه ډېر لرې دي، زه د هغوی خبره کوم، هغه هم سپینې ټوپۍ را پیدا کړي، هغه یې په سر کړي. مسواک هم ځان له والي د میاشتو دپاره او بس پکې تسبیح را پیدا کړي. اگر که د روژې مسلمانانی صرف روژې ته پراته وګوره تربیت یې کېږي د عبادت سره شوق، بیا ته دته ته ووایه ورځه یو کار کو چې هغه کار نافرماني ده، دې ته ته وایي نه دا رمضان دی روژه ده. ګوره تربیت یې کېږي چې د ګناه نه به کرکه کوي. په رمضان کې زموږ تربیت په دې باندې کېږي د عبادت سره محبت او د ګناه او نافرمانی سره کرکه. خو دا صرف په رمضان کې نه، رمضان کې ستا تربیت وشو، په روژه کې تربیت وشو، دا به ستا د ټول ژوند روټین او طریقې د کوم وخته پورې تر څو چې تعالی مرګ راشي، دا هغه وخته پورې به دا ستا عبادت سره محبت. که خیال هم کړی د روژې کې هسې د سړي زړه غواړي چې زه به جومات کې کېناستم، هسې د سړي زړه غواړي چې ما دا قرآن راواخیستم ما تلاوت وکړي، ډېر د سړي زړه غواړي چې ما لاس اوچته کړی ما دعا وغوښتې. دا الله ته عادت کوي په دې سره چې د عباداتو سره داسې محبت کوه. او هغه ګناه چې عام ورځو کې سړی کوي، په دغه ورځو کې د سړي کرکه پیدا شي. دا موږ الله عادت کوي چې ګوره د ګناه نه به کرکه کوي. دا د مؤمن شان دی چې د عبادت سره محبت کوي او د ګناه نه څه کوي، د ګناه نه کرکه کوي.